د اصحاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو شپیتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 14 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله په پاکۍ یادوي هغه څه چې په آسمانونو او په ځمکه کې دي او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ای مؤمنانو تاسو ولې هغه څه وایي چې کوئ نه د الله په وړاندې د ډیر ناوړه حرکت دی چې تاسو هغه څه وایي چې کوئ نه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص د الله خو هغه خلق خوښ دي چې د هغه په لار کې په داسې شان صفتړلي جنگيږي چې ګواکې هغوی یو محکم کړای شوی دیوال ده وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او یاد کړه د موسی هغه خبره چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه تاسو ولې ما زاروي په داسې حال کې چې تاسو خو پوهیږئ چې زه تاسو ته د الله لېږل شوی پیغمبر یم بیا کله چې هغوی له حق څخه کېدل غوړه کړل نو الله د هغوی زړونه له سمې لارې نه کاږه کړل الله فاسقانو ته هدایت نه کوي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين او یاد کړه د مریم د زوی عیسی هغه خبره چې هغه ویلی و چې ای بنی اسرائیلو زه تاسو ته د الله لېږل شوی استاد یم تصدیقونکی یم د هغه تورات چې لمانه مخکې راغلی موجود دی او زیری ورکونکی یم د یو پیغمبر چې لمانه وروسته به راشي چې د هغه نوم به احمد وي خو کله چې هغه دوی ته ښکاره څرګندو نښانو سره راغی نو دوی وویل دا خو ښکاره کوډي دي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين خانو اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله د دروغ او بهتانو تړي په داسې حال کې چې هغه ته د اسلام یعنی د الله په وړاندې د اطاعت سره ښکته کول او بلنه ورکول کیږي دغه چې ظالمانو ته الله سم لار نه ښیي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دوی د خلو په پکې سره د الله د رڼا مړ کول غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خورا کړي که څه د کافرانو دا هر څومره بد یې هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ماغه ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی ترڅو چې هغه دین پر ټولو نورو دینونو برلاسه کړي که د مشرکانو دا هر څومره بدی شي هم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
أليم. ای مؤمنانو زه وښیم تاسو ته هغه تجارت چې تاسو له دردناک عذاب نه وژغوري. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې ایمان راوړئ او د الله په لار کې په خپل مالونو او خپل ځانونو سره جهاد وکړئ. همغه ستاسو لپاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله بس تاسو ګناهونه درو بخي او تاسو به هغه باغونه ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او د ابدي استوګنې په جنتونو کې به ډیر غوړه کورونه درکړي. دا د ستر بریالیتوب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او هغه بل شي چې تاسو غواړئ هغه به هم درکړي. د الله لخوا مرسته او ډیر نږدې په برخه کېدونکې برای. ای پیغمبره مؤمنانو ته د دې زیری ورکړه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای مؤمنانو د الله مرستندویان شئ لکه څنګه چې عیسی د مریم زوی حوارینو ته ویلیو څوک دی د الله لوري ته په بلنه کې زما ملاتړ او حوارینو جواب ورکړیو مونږ یو د الله مرستندویان. په هغه وخت کې د بنی اسرائیل یوې ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې انکار وکړ. بیا موږ د مؤمنانو ملاتړ وکړ د هغوی د دښمنانو پر ضد او هغوی برلاسي شول.